بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د وقفونو په درس کې زموږ استادو درس جریان لري. درې وقفونه موږ تعریف کړل. نن راځو څلورم نمبر وقف تعسفي، بې ځایه وقف. تعسف خو پیژنئ که نه؟ موږ هم کله کله دا خبره کوو چې ولا ډېر یو کار چې خراب شي وایي ډېر تعسف ته وایي، یعنې که دا کار نه و کول پکار بیا وروسته پې پښیمانتیا اظهار کوو. د تعسف معنی هم دا ده، وقف تعسفي، بې ځایه وقف. هغې وخت ته ویلی کېږي چې یو آیات کې د هغې د مراد او مطلب د له منځه تللو سبب ګرځي. آیات کې یوه معنا پرته ده، یو مفهوم پروت ده، خو ته غواړې چې د دغه آیات مفهوم بدل کړې، مراد یې څه شی کې بدل کړې، نو ته هلته وقف کوې تر څو خلکو ته دا وروښیې چې د دې مطلب دا دی. دا وقفونه چې دی نو اوس خو بیخي څوک نه کوي په دې زمانه کې. دا د اسلام په ابتدا کې خاص کر چې منافقونو کله عوج ته رسېدلي وو د قرآن کریم نه به همدغه صحابه ورته ویل چې ستا قرآن کې داسې راغلي که ته دا ووایه چې هغې ته به وقف به وکړو، هغې به چې رښتیا دا خو بله معنا اخلي. رسول الله ته به چې لاړو، رسول الله به ورته وایي هغه دلته د وقف مه کوه، دا د ده سره یو ځای کښېنو دا صحیح معنا ترې نه جوړېږي. په خبره ورسېدلې. ده داسې مثالونه یې ورکړي دي. اانذرتهم ام لم، اانذرتهم ام لم، دلته ام لم کې به وقف وکړو. تنذرهم لا یؤمنون به چې معنا به غلطه شوله. اوس انذرتهم کې که وقف وکړي ام لم تنذرهم دا یو معنا ورکوي. که ام لم د اول سره ولګئ تنذرهم لا یؤمنون سره ولګئ معنا بیخي څه شی راځي؟ بدله راځي. دغسې ځایونو باندې اوس ته خو وایه چې قرآن کې خو همدا ده نو. اذا رأيت ثم رأيت، اذا رأيت ثم دا یو ځای که رأيت نعيما وملكا كبيرا. رأيت نعيما چې رأيت هلته کې ثم ته نه وباسي نو بله معنا ورکوي. هلکه قرآن کې راغلي دي، نو قرآن کې خو رښتیا راغلي دي، خو ته پکې ورانه کوې، رامیتوب کوې که نه، ته پکې مخکې وروسته هغه کوې. صحیح شو؟ عینا فیها تسمى، عینا فیها وتسمى سلسبیله سره که دا یو ځای شي یوه معنا ورکوي. که عینا فیها یو خواته شي تسمى ورسره او سلسبیله چې نه جدا شي نو بله معنا ورکوي. نو دغسې ځایونو باندې د وقف کول ما ته څه ویل چې که اوس هم څوک د ناپوهۍ د وجې نه کوي هغه موږ په وقف اضطراري کې څه شی کولی شو؟ اضطراري وقف. د اضطراري وقف دغه ځایونو کې کېدلی شي، خو موږ خو اعتقاد په دې نه لرو، او خو اضطرار د وجې نه کوو که نه، او خو دې د وجې نه کوو چې ستا ذهن څه شی کي؟ ګډوډ کي. ستا ذهن ته قرآن کریم معنا او مفهوم څه شی کي؟ بدل راولي. نو دغه مثلا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك، لا تشرك بالله. تو لا تشرك ته ختمه شو که نه؟ بالله ان الشرك لظلم عظیم. بالله به واقع عقل ته شرک سره به ولګو نو معنا به څنګه شوله؟ خرابه شوله. دغسې ځایونو کې وقف کول چې دی دا همدې ته ویل کېږي وقف تعسفي، چې دا بې ځایه وقف کول دي چې تر څو د هغې آیات معنا او مفهوم بدل شي، خپل خواهش مطابق هغه آیات تعبیر او تفسیر کړي. صحیح شو؟ دغسې وقف کول ته چې ویلی کېږي وقف تعسفي. پنځم دا وقف معانقه یا وقف مراقبه. هغه وقف ته وایي چې کله دوه وقفونه سره یو ځای راغلي وي او بیا یو قاري صاحب محترم یو تلاوت کوونکی ته په هغه دوو کې د یو وقف اختیار وي او دا دواړه د ودرېدلو اختیار نه لري. او په دغسې ځایونو کې د عالم دپاره د دې وقف نښه چې ده 3 نقطې دي.
درې نقطې راځي دلته بیا یو کلمه منځ کې یا دوه کلمې کې دغه درې نقطې بیا راځي تاسو دا راوړئ سورۃ بقره اول آیت عملا یې وګورئ کنه الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب کې وګورئ درې نقطې دي صحیح شو فيه کې بیا درې نقطې دي شته کنه دغه ته وقف مراقبه وایي وقف معانقه وایي دا دوه وقفونه یو ځای راغلي وي نو د دې اوس حکم دا ده چې په دې دواړو باندې ته ودرېدی هم نشې او په دې دواړو نه ته تېرېدی هم نشې یو باندې به وقف کوې او د یو نه به تېرېږي که چیرې په اول باندې ته ودرېدلې لا ریب ودرېدلې بیا په فی باندې به نه درېږي فی به د ما بعد سره وصلې فیه هدی للمتقین او که چیرې اول نه تېرېږي نو په دویم نه به بیا نه تېرېږي ضرور به بیا ودرېږي لا ریب فیه صحیح شو ضرور به بیا څه شی کوې ودرېږي اوس وګورئ ذلک الکتاب دا کتاب کم کتاب قرآن وایي لا ریب په دې کې معنا جوړه شوله فیه هدی للمتقین په همدې کې د متقیانو دپاره هدایت ده معنا درسته راځي او که مثلا لا ریب فیه په دې کې شک نشته بیا معنا درسته راځي هدی للمتقین هدایت ده صحیح شو نو دواړو نه به تېرېږي هم نه او دواړو باندې به ودرېږي هم نه ځکه قرآن کریم فصیح او بلیغ کلام ده دغې فصاحت او بلاغت ته پکې نقصان رسیږي مراقبه معنا مراقب خو پې پلانګي کار مراقب شه یعنی څه معنا څارنه یې وکوه نظارت پې وکوه وی څاره درنه پاتې نشي نو تا ته وایي چې دغه دوه وقفونه چې یو ځای راغلي دلته چې دلته دقیق شه په دواړو کې دنه چېرته وقف ونشي یا په دواړو کې دنه چېرته وصل ونشي بلکې په یو به وقف کوي او بل نه به تېرېږي که اول باندې د وقف وکوو په دوهم باندې مراقب شي چې وقف درنه ونشي او که اول باندې د وصل وکوو په دوهم باندې مراقب شي چې هلته درنه وصل ونشي صحیح شو او دا په قرآن مجید کې تقریبا شاوخوا 15 ځایه راغلي دي همدغه شان ترتیب باندې راځي او علم او نښې همدغه درې نقطې دي لاندې باندې راځي تر څو تا دې ته هغه راواړئ که په اول ودرېدې چې په دویم درنه هغه نشي وقف درنه ونشي دې وقف ته وقف مراقبه هم وایي ځکه چې یو قاري چې په اولنۍ باندې وقف وکړو نو په دوهم باندې باید هم نظر ولري او البته وقف به ورباندې نه کوي چې نظر ولري نو تا ته به معلومات کېږي چې اول باندې ولاړم چې دویم باندې وسه ونه درېږم ځکه پورته دا خبره موږ وکړو چې دلته معنوي فساد څه شی کېږي رامنځته کېږي که په دواړو باندې ودرېدلې یا د دواړو نه تېر شولې دا وقف په ټول قرآن مجید کې تقریبا څو ځایه راغلی ما ویلې 15 ځایه راغلی د نمونې په ډول باندې دلته څه ځایونه دلته په نښه شوي دي لا ریب فیه دلته اوس وګوره لا ریب کې 3 نقطې دي منځ کې فیه دا خواته بیا 3 نقطې دي کله چې په یو باندې وقف وشو نو په بل باندې بیا دلته موږ وقف نه کوو بل فإنها محرمة عليهم 40 سنة دلته موږ ګوره 3 نقطې ځای په ځای شوي دي ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا دلته موږ ګوره 3 نقطې دي نو دغسې ځایونو کې چې دی نو وقف کول نو دواړو باندې وقف د دې حکم دا یې حکم ده د وقف مراقبه او د وقف معانقې حکم همدا ده چې په دواړو باندې به نه وقف کوي او په دواړو باندې به نه وصل کوي نو واضح شو انشاءالله آخرنی وقف دا وقف اختیاري اختیار تاسو ته معلوم ده چې خپل واک ته وایي اختیاري برني وقفونه چې وو دا اختیاري نه ول یو انتظاري وو د حکم د عملي کولو دپاره وو بل اختباري وو د چا د پوښتنې د ځوابولو دپاره وو بل اضطراري وو د مجبوریت د وجې نه وو
بل تعسفي و چې هغه موږ تشریک چې هغه باید ونشي، بل مراقبه وه هغه هم تقریبا یو قسم اجبار غوندې ده، تا ته وایي چې یو کې به درېږي او بل کې به نه درېږي. دا خو وشول. د هغې نه دوی خواته اوس اختیاري دي چې په خپله اراده په خپله خوښه په یو ځای باندې ودرېږي، په خپلو خوښه او ارادې باندې چې ته یو ځای کې ودرېږي نو هغې ته ویل کېږي وقف اختیاري. دلته وایي وقف اختیاري هغه وقف ته وایي چې یو قاري او تلاوت کوونکی بغیر له کوم عذر نه، عذرونه خو پورته ختم شول، استرار نشته، مراقبه نشته، تعسفي د خدای موږ تاسو وساتي، انتظار هم مثلا نشته ځکه چې نه کوم نه غواړم چې څو حکمونه په یو وخت کې څنګه عملي کړم، اختبار هم نشته، امتحاني دوره هم نشته، عادي تلاوت کومه نو عادي تلاوت کې خو ماته خو به د وقف ضرورت پیدا کېږي که نه، چې پیدا کېږي نو دغه وقفونه ته چې ویلی کېږي اختیاري. دا اختیاري او بیا هم خپل اقسام لري، خو دلته صرف د اختیاري خبره کوو چې وقف اختیاري هغه وقف ته ویلی کېږي چې یو تلاوت کوونکی بغیر له کوم عذر نه په خپله خوښه او ارادې سره د یو آیات په معنا او مفهوم په نظر کې نیولو سره وقف وکړي. اراده خپله ده، په معنا باندې پوهیږي او معنا دلته ودرېږم، معنا یې نه خرابېږي او مالته څه کوي ودرېږي. دې وقف ته چې وایي وقف اختیاري، په خپلو خوښه او ارادې سره بغیر له کوم عذر نه د آیات معنا او مفهوم په نظر کې نیولو سره چې کوم وقف کېږي دې ته ویل کېږي وقف اختیاري. دا بیا په دوه قسمونو سره دي. دا اختیاري یا به مقبول وي او یا به غیر مقبول وي. مقبول معنا ده منلی شوی، قبول شوی، تایید شوی. یو شی چې تایید شي په هغې باندې باید څه وشي؟ عمل وشي. غیر مقبول نامنظور، نامطلوب، ځان ترې نه ساتل پکار دي. اختیار ده ستا په لاس کې ده، خو دغسې ځای کې به توقف نه کوي چې هغه غیر مقبول ځای وي، نامناسبه ځای وي، بې ځایه ځای وي چې هلته د آیات معنا او مفهوم په ستا د وقف د وجې نه څه شی کېدلی شي؟ خرابېدلی شي. مقبول او غیر مقبول. نو د بیا مقبول خپل اقسام دي او د غیر مقبول خپل اقسام دي. دا به انشاءالله پر روان درسونو کې تشریح کوو چې مقبول خو خپل خوښه او ارادې سره چې توقف کوې څلور ځایونه چې دغه مقبول دي، یا به تام وي، یا به لازم وي، یا به کافي وي او یا به حسن وي. دا مقبول دي، دې باندې عمل کوي. غیر مقبول قبیح ده او یا اقبح ده، د هغې نه به څه کوې؟ ځان ساتي. دا چې اوس لازم و تام و کافي و حسن څه شی دي یا قبیح او اقبح څه شی دي، تعریفونه یې څه دي، هغه به انشاءالله پر روانو درسونو کې بیا تشریح کوو. فی الحال په همدې ځای باندې اکتفا کوو چې نو وقف اختیاري هغه وقف ته ویلی کېږي چې په خپل خوښه او ارادې سره بغیر د عذر نه د آیات معنا او مفهوم په نظر کې نیولو سره وقف وشي. دې ته ویلی کېږي وقف اختیاري. او وقف اختیاري دوه قسمونه دي، مقبول او غیر مقبول. د مقبول اقسام او د غیر مقبول اقسام به انشاءالله را روان درس کې بیا وایو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.